बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजमुन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यो काउंट फंक्शन बल काउंट ऑफ फंक्शन बल चदे काउंट एफ फंक्शन और बल चदे काउंट एफ एस फंक्शन दी बंदे कार को गोरे काउंट फंक्शन दी लपاره موږ سره استعماليږي لکه اوس مثال تاسو سره داسې عددونه دي موږ دا غواړو چې د اخر کې دا موږ جمع کو سوري ویش میرو چې دا ټول سو عددونه دي ویش میرو تاسو به ولیکئ ایکوال کاونٹ او د کاونٹ نو وروسته به تاسو بیا دا سلیکټ کړئ او دا به انټر کړئ تاسو ته به دا برنه راوخی چې دا سو عددونه دي ټول دا چې دي اته عددونه دي که فرض مثال موږ سره چېرته نمونه وي حمید جان خان علي کمال نور وسیم جاوید زه غواړم چې دا نمونه وشمیرم د نمونو شمیرلو دپاره تاسو بیا کاونٹ فنکشن نشي استعمالولی کاونٹ فنکشن چې دی دا فقط موږ د نمبر شمیرلو دپاره استعمالو د نمونو یا د سټرینګ یا د ټیکسټ د شمیرلو دپاره به موږ کاونٹ فنکشن استفاده کوو ایکوال کاونٹ د هغې نه وروسته قوس او بیا هغې نه وروسته به تاسو دا نمونه سلیکټ کړئ او قوس به بند کړئ او دا به انټر کړئ ما ته به ووایي چې دا اته نمونه دي که زه چېرته دلته کاونٹ ولیکم کاونٹ او کاونٹ فنکشن کې دا سلیکشن وکم زیرو به راکوي معنا دا چې کاونٹ صرف نمریک عددونه تا ته شمیري فرق د کاونٹ او د کاونٹ همدا دی چې it is only for numeric and it is for string بل موږ سره دلته راځي کاونٹ اف کاونٹ اف فنکشن موږ سره لپاره استعمالو مثال لیکم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا زمون اټینډنس دی 10 11 12 13 زب دا سلیکشن وکم دا چې کوم عددونه مې ولیکل دا به سلیکټ دلته نه په کالم ویډز کې کم کالمونو ویډ به کم لکه زه غواړم چې زه یو اټینډنس جوړ کما تر څو کله چې څوک غیر حاضري کوي نو موږ ته باید هغه معلوم شي چې د کس دغه ورځې حاضري ورکړې ده او دغه ورځې چې دی دی غیر حاضر دی لکه زه لیکم ټوټل پریزنټ بیا لیکم ټوټل ابسنټ نو کاونٹ اف فنکشن به دا موږ ته معلوم کړي چې څومره کسان پریزنټ دي او څومره ابسنټ دي لیکما ایکوال کاونٹ اف معنا څه وش میرا کچرتا دا قوس به تاسو شروع کی او بیا غي نو وروسته به تاسو دا لیست سلیکټ ورته په دې لیست کې چې کله یو حروف د پی برابر راغې هغه راته کاونټ کاوه something wrong پی دا به تاسو راواخلئ او ډریګ به کې داسې تر دې پورې خلاص وای formula omits adjust cells update formula to include cells بیا دلته ځلیکما equal count f اوش میرا کدیغي سیل کې چرتا یو حروف برابر شو د a سره هغه راته به اوش میری update اوس ګوره یو کس دی حمید دا موږ سره پریزنټ ابسنټ پریزنټ ابسنټ نو موږ ته څه شی وشو دا معلوم شو که نه چې مطلب دا کس 10 ورځې حاضر دی او 3 ورځې غیر حاضر دی
اوس په دې باندې ورسېدلې دا د کاونټ اف فنکشن وظیفه ده. بل موږ سره راځي دلته کاونټ اف اس فنکشن. کاونټ اف اس چې دی بیا د ملټیپل شرطونو لپاره ده. اوس کاونټ اف دا و په دغه لیست کې کچې ته یو حروف د دغه برابر شو موږ ته وشمیره بس یو شرط او کاونټ اف اس بیا ډیفرنٹ دی. مثلا لکه څه لیکما موږ یو آیټم خرڅو مثال میډ ان داغه پرایس داغه کوانټیټي او داغه مثلا ټوټل موږ یو آیټم خرڅو مثال یو پروډکټ خرڅو LCD میډ ان HP پرایس 9000 درې دانې. موږ ماوس آیټم خرڅو DL مثال 200 درې دانې. موږ کمپیوټر آیټم خرڅو مثال DL ماډل 11000 یو دانه. موږ بیا LCD خرڅو خدا هم DL ماډل خرڅو په 8000 باندې یو 1. موږ بیا کمپیوټر خرڅ کو مثال HP ماډل 12000 سره. موږ LCD خرڅ کړه مثال HP ماډل په 8000 باندې. اوس د څه غواړم چې مونږه کمپیوټر هغه HP ماډل له 100 واره خرڅ کړل. ګوره مونږ کمپیوټر هغه HP ماډل له مونږ 100 واره خرڅ کړل دی. کمپیوټر سیل ټایم یعنی 100 واره دا خرڅ شوی دی په 100 کسانو ایکوال کاونټ اف اس. زور د څه وایم که په دغه لیست کې چرته یو نوم برابر د کمپیوټر راغی او په دې میډ ان کې چې کوم دی یو نوم برابر د HP راغلو بیا موږ دا کاونټ کا نو HP کمپیوټر څو ځله خرڅ شوی دی؟ څو ځله؟ یو ځله. درې ځله چیرته خرڅ شوی؟ یو ځل. اوس که فرض مثال دا هم کمپیوټر وی HP شي نو بیا څو واره شو؟ 2. ګوره کاونټ اف داسې کول کاونټ که چېرته موږ سره په دغې لیست کې یو نوم د کمپیوټر برابر شو موږ ته هغه وشمېره. داسې و کمپیوټر 3 ځلې خرڅ شوی خو بیا کاونټ اف اس کې به تاسو سره یو شرط بل هم اضافه کولی شو یاره کمپیوټر دای او ماډل دای مونږ طاقت شي وکا او خیرات. نو کاونټ اف اس فنکشن اصل کې دا کار کوي. یو بل فنکشن چې هغه هم موږ سره ډیټډ اف فنکشن دی. ډیټډ اف دی مخکینی تاریخ اوسنی تاریخ سره مقایسه کولو لپاره موږ سره ډیټډ اف فنکشن استعمالیږي. DOB ډیټ اف برث DOB معنا ډیټ اف برث. یو کس وایي چې زه د 1993 کال د 10مې میاشتې په 20 تاریخ کې پیدا شوی ما. د 10مې میاشتې 20 تاریخ 1993 کې. نو آیا دا کس به اوس موږ ته معلوم شي باید دا د څومره کلو شو دا د څومره میاشتو شو او دا د څومره ورځو شو. دا انفارمیشن موږ ته باید معلوم شي. ګورئ ایکوال ډیټډ اف اول به تاسې دلته نه دا سلیکټ کړئ کاما بیا به ورته ولیکئ تاسو ټوډے. معنا دا چې دغه تاریخ چې دی د اوسني تاریخ سره مقایسه کا. ټوډے هم یو فنکشن دی او بیا هغې نه موږ ته صرف کال راوچت کا چې څو کلونه کېږي 25 کلن.
بیا ورته وایم dated if کچرته موږ سره دا تاریخ کمپیر شي د اوسنی تاریخ سره نو بیا موږ ته د دې سره واخلا months of day ym year months د یولس میاشتو کېږي بیا ورته وایم equal dated if کچرته دا تاریخ کوما دا مقایسه شي د دې ټوډے تاریخ سره نو بیا دا کد څومره ورځو کېږي ام ډے په 15 ورځو کېږي معنا دا چې یو کس د لسم میاشتې په شلم تاریخ 1993 کال کې پیدا شوی هغه به د 15 کلونو د 11 میاشتو او د 15 ورځو وي let's suppose یو کس د اتمې میاشتې په 9 تاریخ 1900 او 94 کې پیدا شوی دی نو 25 کلن فکس او د 20 ورځو څنګه ورځي ها هغه لپاره موږ سره بل یو فنکشن دی بیا هغه سره د دلته بیان معلومه خو د معلومه کې اوس ګورا ټوټل ایئر څو دی دا 25 دی کنه نو ایئر ډیز یو کال 300 او سورج کېږي شپږ number of years NOY number of years څو دی دا 25 دی نو زبل تاسو څه لیکم ټوټل equal دا ملټیپلای دا نو 9000 ورځې ژوند دې کړی دی صحیح ده 9000 اوکې نو دا زمون اصل کې یو فنکشن او چې دی ته ویلې شي dated if function یو بل فنکشن چې هغه موږ سره د ایرر لپاره استعماليږي f error ورته موږ وایو اوس مثلا موږ دلته وباسو ټوټل موږ لیکو دا ملټیپلای دا هټیک دا ریزلټ خو موږ دراغلو بعض وخت کې موږ دلته نو لیکو مثلا چې a نو ګوره موږ ته وایي چې هاش ویلیو اټ از کالډ ایرر دا ایرر شو نو د دې لپاره به تاسو څه وکړئ د دې لپاره به تاسو you have to do چې کله داسې ایرر راتلو نو موږ تاسو کار وکړه اول ګوره equal f error صحیح ده که ایرر چرته راغلو که ایرر چرته راغلو موږ ته میسج کې ولیکا چې check value او که ایرر نو پرایس راخلا ضرب کوي پس شي کې په کوانټیټي کې اوس ټیک شو کنه زه ا ولیکم ما ته میسج کې سوای دا فارمولا ډریګ کدا سیلان دی که ایرر نه هو ټیک دا او که ایرر چرته راغلو به ما ته ټیک ویلیو اف کچې دا صحیح وي بیا به موږ ته چې ریزلټ راکړي موږ ته به ها پوښتنه تاسو دې باندې Okay, we have a next function as well that is called ring.eq function. Ring position ته وي او ring function په excel کې موږ سره د position معلومول لپاره استعمالېږي د کوچنی او غټه ترمنځ توفیر کې موږ ته ring په 2009 excel کې تاسو لیکئ 2009 چې کله بار شي یعنی 2010 2014 او 14 کې به ډاټ eq هم سره منشن کوي دا رینک صرف کار نه کوي ګورئ اوس مثال یو کس دی هغه ټوټل څونه مضامین دي څومره نمبر یې واخیستي مارکس
او داغه مثال ایوریج سے شو او داغه گریڈ سے راځي گریڈ. مثال حمید جان فرض مثال علی کمال نور وسیم ډبل وسیم. صحیح شو. شپاړس سبجیکٹ او مارکس دی وړي مثلا 650 620 1280 سو 980 280 او 1580 ایوریج دا برا وخلو تقسیم به کو په دې سبجیکټ باندې او دا به را وخلو لاندې به داسې کش کو داسې گریڈ کې اوس معلومه ومنګه گریډ اکول رینک ډاٹ ای کیو رینک دا ده رینک ډاٹ ای کیو رینک ډاٹ ای کیو نو وروسته به ایوریج سلیکټ کو کاما دا کمپیر کا د یو بل سره او بیا د سیو کا دا دواړه سلیکټ کړه F4 بٹن سره دا لاک کا د ابسولوټ ریفرنس وای یعنی کله چې بیا موږ دا فارمولا ډرا کو کنه نو کله لاک شي وی نه بیا یو سیل پرې دی یو سیل پرېږي دی کله لاک شي نو بیا د سر نه کوم ځای سلیکشن تا کړي دا سیل یو بل سره دا کمپیر شي مقایسه شي نو تخپل دا کس چې په کوم پوزیشن کې دی دا فارمولا ډرا کدا سي تاسو ته معلوم دي چې دا کس اول نمبر شو دا دویم نمبر شو دا دریم نمبر شو دا څلورم نمبر شو دا پنځم او شپږم چې منظمه ول غواړي دا به سلیکټ کی دلته برا شریز نه smallest to largest او continue with expand selection نو وسیم اول نمبر علی دویم کمال دریم دته ویل شي rank dot eq position بس پین ناموس کلر شو دا فنکشن چې یاد کې دا موږ کار دی